الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو دروجی مبارک میاشت را روانه ده د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داسیو چې کله به د یو عظمت او برکت او فضیلت والا وخت را رسیدونکی نو د مبارک به خپل اصحاب ته خطبه وویل، اصحاب به د دې با برکت وخت نه خبردار کړه. نن هغه وظیفه علماء کرام ادا کوي چې عام مسلمه امت ته د با برکت وختونو او د فضیلت والا عبادتونو خبرداري ورکړي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وای چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان، د شعبان په آخري ورځ باندې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ ته خطبه وویل: یا ایها الناس، ای خلقو، قد اظلکم شهر عظیم، تاسو ته یو د عظمت والا او برکت والا میاشت را روانه ده. شهر مبارک، یو مبارک میاشت را روانه ده. فیه لیلة خیر من 1000 شهر، په دغه میاشت کې یو داسې شپه هم راځي در باندې چې د زرو میاشتو نه بهتره ده. دا یوه شپه د 480 کلونو څخه غوره او بهتره ده. جعل الله صيامه فریضه، د دې میاشتې روژې رب العزال پر تاسې باندې فرض کړي دي. وقیام لیله تطوع، او په دې میاشت کې د شپې ولاړه نفل ګرځولې ده. من تقرب فيه بخصلة من الخير، کم څوک چې په خپل اختیار باندې په خپل خوښه باندې یو د نیکی کار وکي، کان کمن ادى فریضة فيما سواه، الله رب العزال به دومره اجر ورکي لکه د دې وخت نه بغیر په نور وختونو کې چې فرض ادا کوي. نفل عبادت په دې میاشت کې د فرض عبادت درجه لري. ومن ادى فریضه، او کم څوک چې په روژه کې فرض په شان باندې ادا کوي، کان کمن ادى 70 فریضة فيما سواه، لکه هغه چې د دې شپو او ورځو نه بغیر په بل وخت کې 80 فرضونه ادا کړي وي. په بل وخت کې چې 80 فرض ادا کړي نو د 80 فرضو د ادا کولو چې کم ثواب ورکول کیږي، په روژه مبارکه کې د یو فرض په ادا کولو سره هغه ثوابونه ودې بنده ته رب العزال ورکوي. او وروسته نبی صلی الله علیه وسلم دوی ناشنا خبرې کړي: وهو شهر الصبر، اے صحابه کرامو، اے امتیانو، روژه مبارکه د صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب بیا جنت دی، یعنی د روژې ثواب جنت شو. صبر مطلب دا چې د روژې په میاشت کې د روژو په ذریعه باندې مومن د الله رب العزال په لاره کې ټینګ پاتې کیږي، خپل خواهشات قابو ساتي، دته دا تربیت ورکول کیږي چې د یو مقرره وخت چې پیشلمی دی او بیا بل مقرره وخت چې روژه مات دی، تر دې وختونو پورې د الله تعالی د حکم مطابق نه خورک کوي، نه چشاک کوي، نه د خپل بیبي سره نزدېکت کوي، او نه نور خواهشات پوره کوي. نو په دغه اعمالو باندې په دغه انسان کې د الله تعالی د اطاعت یو جذبه پیدا کیږي. او دا شان یو خو پر دې باندې صبر وکي، دویم دا چې شیطانی کم اعمال دغه خپل ځان قابو کې صبر وکي، دا بد اعمال زنه کوم. نو دا د صبر میاشت و، د صبر بدله جنت دی. بیا وروسته دویمه خبرم ډیره ناشنا خبره ده: وشهر المواسات، ای اصحابو، ای زما امتیانو،
دا د مساوات میاشت ده. د مساوات مطلب په دې روایت کې دا دی چې دا د همدردۍ میاشت ده. په روژه مبارکه کې داسې خلک شته چې هغه شتمن وي، مالداره وي، هغوی ته پکار ده چې وحاجتمندو مسکینانو خلکو ته خپل زکاتونه ورکړي، پر هغه سربیره د دوی سره مالی کومک او مالی مرسته د صدقه په نیت باندې وکړي، او دا شان نور مسلمانانو ته روژه ماتي برابر کړي او د پیشلمي تنظیم ورته وکړي. نو دا شهر د مساوات ده. نو معززو، دا د روژې مبارکې هغه خطبه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخري ورځ باندې خپل صحابه ته وفرمایل. نو نن هغه مبارکه میاشت پر مونږ او تاسې باندې هم را روانه ده. موږ باید الله رب العزت شکر ادا کړو چې په ښه صحت باندې بیا تر روژې پورې راورسولو، او باید په خوشحالي باندې د دې استقبال وکړو او په دې کې نیک اعمال وکړو، د خیر کارونه وکړو.